سلام درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله راځو د اکسل درسونو ته. په تیر درس کې موږ د فرمولا ټاپ مکمل خلاص کړ. بیا مې تاسو ته ویلې چې په فرمولا کې موږ فرمولې او فنکشنز لرو، هغه تاسو ته کاروم. نو ډیټا ټاپ ته نه ورځم، راځم په فرمولا کې پاتې کېږم. تاسو ته به زه بعضې فرمولې او فنکشنونه کار کوم چې مخکې ما هم ویلي وم. د اکسل تر ټولو مهمه برخه وه ده، یعنی که تاسو اکسل اپشن یا د کوم پورته ټبونه دي دا زده کوئ، د 50% راځي. 50% به تاسو د اکسل فنکشن زده کوئ. راځو نن لومړي درس ته، خو مخکې له دې چې زه مستقیم فنکشن ته ورشم، راځم د دوه کلمو یا د دوه اصطلاحګانو فرق درته ووایم. یو موږ فرمولا لرو، بل فنکشن لرو. دا ډېر په اکسل کې کارول کېږي. هر څوک وایي که نه اکسل فنکشن نو یا اکسل فرمولا. فرق څه شی دی؟ ډېر ساده اسانه. فرمولا دلته لیکلې where formula is an expression created by the user to calculate values. فرمولا څه شی ده؟ فرمولا هغه اکسپریشن دی، یا ورته ویلی شي هغه څه دي چې د خپله یوزر څوک دی؟ ته یې، زه یم. د دو په مرسته دغه فرمولا جوړیږي تر څو یو قیمت حساب کړي، کلکولیټ کړي. اسانه درته ووایم چې ښه پرې پوه شئ. زه لیکم 20 30 50. صحیح دی؟ دا ما ولیکل. زه غواړم دا څنګه کم؟ جمع کم. 20 30 50 څو کېږي؟ نو د دې لپاره زه فرمول کاروم. فرمول څه دی؟ فرمول دا دی چې هر کله تاسو په اکسل کې فرمول یا فنکشن دواړه هر یو چې کاروئ مساوي باید ورکوي په اول سر کې. د دواړو لپاره شرط دی. وروسته له هغې زه ریفرنس ورکوم. ریفرنس معنا ادرس ورکوم. 20 څه پې کوئ؟ جمع کوئ، ضربوئ، تقسیموئ؟ نه، جمع کوم. نو د جمع علامه 80، بیا د جمع علامه 50. دغه چې زه غواړم د عددونه جمع کړم، ګورئ ما په خپله جمع عملیه جوړه کړله. عدد مې انتخاب کړ، جمع مې ورکړه، بیا مې عدد انتخاب کړ، بیا مې جمع ورکړله. یعنې دا په دې معنا چې یوزر خپله دا کار وکړه، خپله یې جوړ کړه. یعنې کوم اضافي بل څه نه لرو موږ. انټر کوم او اتومات ته جمع کېږي. په دې کې زه اوس تغییر راوستی شم. تغییر دا دی چې دغه جمع نه غواړم، منفي کوم. کولی شم ته د منفي علامه ورکړي. ماته څنګه کوي؟ منفي کوي. یا کولی شم ضرب یې کړم، یا کولی شم تقسیم یې کړم. دغه ته په اکسل پروګرام کې فرمولا ویل کېږي. یعنې لاندې درته ووایم هغه څلورګونې عملیې چې موږ په اکسل کې ترسره کوو، عام همدغه شی دي، څلورګونې عملیې دي. دې ته فرمولا وایي. فنکشن به دې ته وایي چې تیار په اکسل کې جوړ شوي فنکشنونه دي چې د هغو څخه موږ ګټه اخلو. یعنې په دې معنا چې زه له ځانه څه نشم لیکلی، زه تغییرات پکې نشم راوستلی. هماغه څه چې اکسل کې جوړ شوي دي، په اکسل کې د استفادې وړ دي، هماغه به لیکم. همدغه عدد، همدغه چې ما اوس جمع کړل، ګورئ په خپله خوښه دانه دانه مې انتخاب کړل، جمع مې کړل. همدغه راځم زه د فنکشن په مرسته غواړم جمع کړم. د فنکشن په مرسته چې جمع کوې بیا به ته مساوي ورکوې. او موږ د جمع کولو لپاره د سم فنکشن کاروو. SUM دا دی. اوس به ته نمبر ټول ورته انتخاب کړي او انټر به یې کړي. ما ته ټول جمع کړل، 130 شو. دغه کوم سم چې ما ولیکه SUM سمیشن چې موږ ته عدد جمع کوي، دې کې زه تغییرات نشم راوستلی. سم همیشه عدد جمع کوي او بس. زه نشم کولی چې دا تغییر کوم یو بل شي ته ووایم چې دا دې بیا هم ماته جمع وکړي. یا د منفي لپاره به موږ فنکشن نه لرو. صحیح دی؟ که زه غواړم دا منفي کوم، فنکشن نه ورته لرو، هغه به ته فرمولا کاروي. که ضربوي به هغه لپاره ته کولی شي پروډکټ کار کړي. ګورئ پروډکټ دا تیار جوړ دی، په اکسل کې دي، تاسو کولی شئ ګټه ترې پورته کړئ. نو دا په اکسل کې د فنکشن او د فرمولې فرق شو چې هر یو تاسو باید پرې پوه شئ. اوس راځم ساده په اکسل کې څنګه څلورګونې عملیې ترسره کړو. ساده فرمولا ترسره کړو، فنکشن ته نه ورځم. اوس دا 3 عدده ما راخیستې دي، غواړم دا یو 2 به یې کړم. دا 2 عدده غواړم زه جمع کړم. په اکسل کې تاسو عدد څنګه جمع کوئ؟ فرمولا یې په دې ډول چې مساوي به همیشه لیکئ، عدد باندې به کلیک وکئ، د جمع علامه به ورکئ او بیا به کلیک به وکئ. د جمع علامه دلته دی، زه به تاسو ته د جمع کیبورډ راواخلم. جمع علامه دا وګورئ، دا مساوي ده، خو که شفت ورسره ونیسئ دا مثبت یا جمع علامه ده، څنګ کې منفي ده. صحیح شو؟ که ضرب غواړئ نو تاسو به شفت له اتو سره ونیسئ، یا د کوم سټار چې دی دا د ضرب معنا ورکوي. او که غواړئ چې تقسیم کار مخته یوسئ بیا به دا بیک سلش وکاروئ، شفت به ورسره ونیسئ، بیک سلش به راشي. نو اوس دا دواړه عدد جمع کوي، عدد جمع دی انټر کوي، اتیا کېږي. که غواړئ منفي یې کړئ، اسانه
د مثبت علامه منفي ته چینج کړه انټر یې کړه منفي شو. که غواړې ضرب کې د منفي علامه پاکه کړه شفت لاتو سره ونیسه د سټار علامه راځي انټر یې کړه ضرب شو. که غواړې تقسیم کې نو بیا هم دغه د ضرب علامه پاکه کړئ بیک سلاش ورکړئ انټر یې کړئ اتومات تاسو ته تقسیموي. دې ته وایي فرموله. دا په اکسل کې تاسو کولی شئ څلورګونې عملې په همدې ډول ترسره کړئ. دا فرمولې خلاص دا ساده دی. راځو اوس سم یا فنکشنوت چې لومړی دی سم. زه یو څو دانې درته وایم، زه به دا نمبر مسلسل ترتیب خراب شوی دی دلته به مسلسل نمبر هم ورکړم فعلا. راځم په نن درس کې درته یو څو فنکشنه کاروم. راځو د سم فنکشن ته. د تمرین لپاره به دغه ساحه کې درته کار کوم. تشریح لیکلي add numbers to together نمبرونه سره جمع کوي. اوس که زه دلته عدد ډېر ولیکم صحیح دی، عدد به ډېر کړم ښه ډېر. اوس غواړم دا ټول جمع کړم نو مساوي تاسو به د SUM فنکشن ولیکئ. ګورئ هر کله مو چې فنکشن صحیح ولیکه تاسو دلته راځي په لیست کې د کیبورډ نه به ټب ووهئ تر څو دا سم راواخلي. اوس درته وایي نمبر رو انتخاب که، بیا کاما ورکه، دوم نمبر انتخاب که، کاما ورکه، همداسې د عددونه انتخاب که. خو دا ډېر وخت نیسي چې زه 20 انتخاب کړم کاما ورکړم، بیا 30 انتخاب کړم کاما ورکړم. دا به زه ډېر عددونه لرم نو ټول داسې نه کېږي. نو څه وکړو؟ اسانه تاسو فقط چې دا قوس خلاص کړه ټول به سر تر سره انتخاب کړئ. قوس به بیرته بند کړئ شفت له 0 سره قوس بند شو انټر یې کړئ 200 کېږي. دې ته وایي فنکشن. کوم فنکشن؟ سم د اعدادو د جمع کولو لپاره کارول کېږي. د چې څومره تاسو اعداد ولرئ فقط په همدغه ډول به یې کاروئ. او اوس که زه تغییرات هم راوړم هېڅ پروا نه کوي، په فرمول کې اتومات خپله تغییرات راځي. دا شو د سم فنکشن. بل اسانه چل هم در وښیم، یو شارکټ چې تاسو کولی شئ ترې ګټه واخلئ. هغه څه ده؟ بیا به زه کیبورډ را خلاص کړم چې کیبورډ کې درته وښیم. دا آلټ دی. آلټ به له همدغه مساوي سره 2 ځلې پریس کړئ، 2 ځلې به یې کېکاږئ. څه رقم کلیک به وکړئ اخره کې آلټ ونیسئ یو ځل 2 ځلې اتومات پورته څومره اعداد یې خپله یې سلیکټوي خپله یې جمع کوي. دا هم د همغه سم یو ډول شارکټ دی. راځم بل موږ لرو مین. مین معنا مینیمم. مینیمم څه معنا؟ یعنې کم ټیټ. اوس زه په دغه اعدادو کې غواړم چې مینیمم راته راواخلي. زه ډېر لیست لرم، خورا ډېر لوی لیست دی، د شاګردانو لیست دی صحیح دی. یا راوشل ته ګوره زه د سټوډنټس دلته چی لرم، یو جدول هم لرم. سټوډنټس ته موږ دلته سکور ورکړي، نمرې مو ورکړي. دا نمرو کې زه غواړم معلوم کړم چې تر ټولو ټیټه نمره څو ده. په شاګردانو کې تر ټولو ټیټه نمره چا اخیستې ده. د دې لپاره موږ څه کوو؟ د دې لپاره موږ مساوي لیکو MIN من ټاب به کېکاږئ او اعداد به ټول انتخاب کړئ. یو څه درته ووایم چې کله تاسو فنکشن کاروئ طریقه د ټولو یوه طریقه ده. مساوي په ټولو کې شته. فنکشن به ولیکئ، قوس به خلاص کړئ، اعداد به انتخاب کړئ او قوس به بیرته بند کړئ انټر به یې کړئ. دا په ټولو کې تقریبا تکراري موضوع ده صحیح دی. انټر به یې کړئ. ما ته وایي چې په دغو نمرو کې 20 تر ټولو مینیمم یا ټیټه نمره. اوس راځم غواړم جګه نمره پیدا کړم نو په فنکشنو کې ګورئ موږ بل لرو ماکس. ماکس معنا ماکسیمم. اوس په دغو نمرو کې غواړم لوړه چا داسې نه چې چا اخیستې لوړه څو ده. چې چا اخیستې هغه به وروسته معلوم کړو. خو لوړه نمره څو ده؟ درته ولیکئ مساوي MAX ماکس قوس خلاص اعداد به ټول انتخاب کړي قوس به بند کړي انټر به یې کړي. موږ ته وایي 90 تر ټولو لوړه نمره ده. اوس که زه لاړ شم یو کس ته 9 ورکړم په فنکشن څه کوي؟ اتومات هماغه 9 تا ته د ماکسیمم نمرې په شکل راخلي. نو دا سم شو، من شو، ماکس شو. بل بیا څه لرو؟ اوریج لرو. اوریج معنا حد اوسط. حد اوسط دې ته وایي تاسو خو پوهېږئ په دې چې زه غواړم د دغو نمرو اوسط معلوم کړم. فرض کړئ دغه نمرې ستاسو د مکتب د 12م صنف نمرې دي. موږ په عامیانه اصطلاح کې ورته وایو چې ستا د 12م صنف فیصدي څو ده. بیا حسابوي. څنګه حسابو؟ ټول تعداد د مضامینو نمرې ټول جمع کوو، تقسیم پر تعدادو یې کوو، موږ ته اوسط راباسي، وایو چې دا زموږ فیصدي ده. دا فیصدي یا هماغه حد اوسط. اوس دا نمرې ما اخیستې دي په 12م صنف کې په دغو مضامینو کې. اوس غواړم دځې کې معلوم کړم چې په هر مضمون کې په اوسط ډول ما څو نمرې اخیستي. اسانه مساوي ولیکئ، اوریج سپیل صحیح ولیکئ،
ټب به کېکاږئ، نمرې به ټولې ورته انتخاب کړئ، قوس به بند کړئ، انټر به یې کړئ. موږ ته وایي ستاسو د نمرو اوسط 15.2 15.2 زموږ د نمرو اوسط، یعنې په دې معنا چې په اوسط ډول په هر مضمون کې موږ 15 نمرې اخیستې دي. دا د اوریج معلومول شو، اسانه او ساده. راځم بیا فنکشن ته، او بل هم د کاونټ په نامه دی. پنځم فنکشن دی د څه په نامه؟ کاونټ. کاونټ حسابولو ته وایي. حساب دا معنا چې تاسو غواړئ دغه نمبر حساب کړئ څو دي. یو خو جمع ده چې څو کېږي مجموعاً، زه مجموعاً نه جمع کوم، زه وایم د څو مضمونه دي. د دې لپاره به ته ولیکې مساوي کاونټ، ټب به کېکاږئ، نمرې به انتخاب کړئ، انټر به یې کړئ. څو مضمونه دي؟ 11. یا کولی چې دا په شاګردانو کې وکاروئ چې څو شاګردانه دي؟ 11. راځم زه د نومو کې کاروم، غواړم نومونه معلوم کړم چې دا کسان څومره دي، راته وشمېره. نومونه به ټول انتخاب کړم، قوس به بند کړم، وایي 0. ولې 0؟ دلته ما ته ویلي 11 او دلته وایي 0. دا ځکه چې کاونټ یوازې اعداد شمېري، یوازې عددونه درته شمېري څو دانې دي، ټکس نه شمېري. دا چې ټکس څنګه حساب کو، نومونه موږ ته حساب کې څو دي، دا بیا راخیره په راتلونکي درس کې وایي. د نن لپاره همدا 5 فنکشنه له سم نه نیولې تر دې ځي، او هغه فرمولې چې ما تاسو ته ویلې، هغه کوم عام عملي چې په ریاضي کې لرو، جمع ضرب و تقسیم، دا مې تاسو ته د نن درس کې کار کړل. درسونه ډېر مهم دي، دا تر پایه در سره ګورئ، تر نورو یې هم ورسوئ، او ورځنی پریکټس به کوئ تر څو له یاده مو ونه وځي. راتلونکي درس کې انشاءالله هم داسې نورو ډېر په زړه پورې فنکشنونو باندې کار کوو.